د کابل جلال آباد لوی لارې یوې څنډې ته دغه آباده څپاره کې د خټین لوښو جوړولو کلالي کیږي. محمد طیب ته هم د کلالۍ کسب د ځینو نورو کسبګرو په شان له پلاره په میراث پاتې. د په ننګرهار پوهنتون کې د لیسانس تر کچې زده کړې هم کړي دي، خو دا چې دنده یې نه ده موندلې نو دې کسب ته یې مخه کړې. نوموړی له تیرو 12 کالو په دې هنر بوخت دی، وایي کار یې ښه او روزي یې حلاله ده. زه خپله هم لیسانس یم ننګرهار پوهنتون ښوونې روزنې پوهنځی ارواپوهنې او پیډاګوژي څانګې څخه په 1400 هجري شمسي کال کې فارغ یم. او بالخصوص څه وظیفې د نشتون له امله بس همدا پلارنی کسب ته مخکې ته وړو چې حلال رزق ځان ته پیدا کړو. خټین لوښي که په ښارونو کې د زینت او تزئین لپاره کاریږي، خو کلیو او لرې پرتو سیمو کې خلک د لبنیاتو په ساتلو کې لکه مستې، شړومبې او داسې نورو برخو کې کاروي. دا شیان به مخکې همدې خلک ډوډۍ په همدې خوړل، اوبه به هم پکې څښل، همدا به جوړل، همدا شی و، دا مسیني و نګلي دا شیان خو نه وو که نه. اوس خو دا نوی رواجونه نګلي ووتل، خوا به مخکې ډوډۍ په همدې کې خوړل، اوبه همدې کې څښله، مثلا هر شی همدې کې کوله که نه. دودیز روایت دا دی چې د خټین لوښو مخینه د نوح علیه السلام وخت ته رسیږي، چې تر اوسه ترې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو کې ګټه اخیستل کیږي، چې یو یې افغانستان دی. افغانستان ته د لوښو صنعت هغه مهال راغی چې افغان سوداګرو له هند او فارس اوسني ایران سره تجارتي راکړه ورکړه کوله. په اوسني عصر کې که څه هم د پیسو ساتلو خوندي سیستمونه او بانکونه شته دي، خو په ځینو کلیوالو سیمو کې د پیسو ساتلو دغه خزانه اوس هم تر ډېره استعمالیږي. شفیع الله بهادري، سیمه نیوز. مقرری کاغذ اسناد